अलीजा, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ ऐसे करने की जुर्रत करेगा। درنو لیدونکو سلام. بابرک اکبری هغه افغان اکټر دی چې وایي د بالیوډ او هالیوډ سینماګانو په یو شمیر فلمونو کې کار کړی. اکبری صاحب چې په سویډن کې اوسېږي همدا اوس راسره د سکایپ له لارې وصل دی. له هغه به دغه د هنري کارونو په هکله واورو. اکبری صاحب ستړی مشې، ښه راغلاست او ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. خپل ګران افغانانو ته خوږو مینه ورته ډېر سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه. وعلیکم سلام. اکبری صاحب ستاسو د هنري فعالیتونو په هکله خو پوښتنې ډېرې دي، هغه به بیا کوو که په سر کې لږ د خپل ځان په هکله معلومات ورکړئ، کیدای شي ځینې لیدونکي تاسو سره تازه بلد سوي. ولې نه، زه خو خپله په اردن کې پیدا شوی یم افغانستان کې او تقریبا دغه 4-5 کاله کېږي چې دلته سویډن کې خپل فامیل سره زندگی کوم او د 15 کاله کېږي چې سینما ته راغلم، بالیوډ او هالیوډ دې سره کار کوم. ډېر نقشونه مو د کومې سینما په فلمونو کې لوبولي، د امریکا که د هندوستان؟ ما زیات فلمونه چې دي بالیوډ کې جوړ کړي دي. بالیوډ کې تقریبا ما او فلمونه جوړ کړي دي چې هغه نه 15 ریلیز شوي دي او 2 ان شاء الله شاش کور ریلیز کیږي. او هالیوډ کې ما تر اوسه یو فلم جوړ کړی دی چې هغه د ډېر مشهور ډایرکټر ګای ریچي سره دی او نور ما څو سویډن سینماو کې کار کړی دی. بله، په کومو نقشونو کې چې تاسو تر اوسه را څرګند شوي دا د فلمي صنعت له اړخه لوی رولونه دي که واړه؟ فلمونه رقم دي چې خو کوم فلمونو کې چې ما کار کړی هغه د بالیوډ ډېر غټ فلمونه دي، ټول فلمونه غټ دي او ما رولونه ډیفرنٹ دي. په رقم دي، ځینې فلمو کې غټ رول دی، ځینې فلمو کې وړوکی رول دی، داسې برابر رول دی. او هر رول چې ما لوبولی هغه نوٹ شوی، خلکو لیدلی، خوند یې ورکړی، معلومیږي په فلم کې. اکبری صاحب تر اوسه چې ستاسو کوم فلمونه ما شخصا لیدلي په هغې کې تاسو منفي نقشونو کې را څرګند شوي چې په فلمي صنعت کې ورته ویلن او عام خلک ورته بدمعاش وایي، دا تاسو خپل انتخابوئ که دا تاسو نه کمپنیانې چې فلمونه جوړوي هغوی درنه درخواست کوي؟ که هغوی وایي دلیل یې څه دی؟ ولې نه، ما اکثره فلمونه چې د بالیوډ کې راغلي په هغو فلمو کې تقریبا د 15 کې زه ویلن رول مې لوبولی دی. نورې ما څو فلمونه روان دي چې ما مختلف رول هم پکې کړی دی، خو لکه څنګه چې تا وویلې فلمونه دوی ډایرکټر خوښوي، هر وخت چې فلم ته یو څوک هلک خوښ کړي بیا همیشه دوی کوشش کوي چې نوی کوره ویلن ته جوړوي او ویلن سره برابر وي، بیا هغه ویلن ته نیسي. نو دا همیشه د ډایرکټرانو خواهش وي. رول دپاره نه آیا خپله اداکار هم اختیار لري چې وایي زه په دغه ډول یو نقش کې غواړم کار وکړم، که نه دا ټول انتخاب د فلم جوړونکي دی؟ نه، دا خو همیشه ډایرکټر خپل کاسټینګ کوي چې کوم خلک په کار وي، هغه مهم خلک چې مثال دغه هلک مین کریکټر ته غواړم، لکه چې موږ تاسو په ژبه هیرو ورته وایو، دغه ویلن ته غواړم او دا جینۍ غواړم او دا رقم خلک چې غواړي، نو همیشه ډایرکټر وایي او کوشش فلمونه به موږ ته رقم فلمونه د اکټرانو ته راځي، بیا هغه کې مشکل رول ور دوی سره کوي، هغه نه مخته ګورو چې دا رول زه وکړم ما لپاره سم دی نه دی سم، خلکو ته فلم خوند ورکوي، ټول کیسه باندې به سړی خبر وي، بیا خپله فیصله هم کولی شي چې دا رول کوم یا نه کوم. بله، اکبری صاحب تاسو ویل چې زیاتره مو په هندي فلمونو کې نقشونه لوبولي، بیا په دې حساب خو د ژبې مسله هم مطرح کیږي، تاسو د اردو ژبې سره څومره بلد یاست؟ زه اردو او لکه څنګه چې تا وویلې فلم دپاره ژبه ډېره مهمه ده چې هره ژبه باندې څوک فلم جوړوي هغه باید ښه روانه زده وي، بیا مشکل نه جوړیږي په ډایالوګ کې. او فلم یو خو عادي خبرې دي چې سړی هر وخت کوي، ډېر په مثال نرمي او اسانه کوي، بیا فلم وخت کې خو هغه ډایالوګ هغه لهجه باید وي. ما اردو ماشاءالله شاده اردو میشد و
سره سویډني انګلیسي نور ژبې پښتو خو خپل ژبه د پښتو دري نو بس کوم مشکل نه لرم په دغه طرف. دوه هندي فلمونه ستاسو چې پکې کار کړی تر ډیره افغانستان له تاریخ سره او اوسنیو حالاتو سره تړاو لري، پانی پات او تورباس. آیا په دغه دوه فلمونو کې د دې امکان نه و چې د افغاني ژبو ځینې صحنې هم پکې وای د پښتو یا دري؟ بالکل ولې نه کېدو خو داس دی چې کوم په تورباس کې پښتو استعمال شوی د ماډرن ډیالوګونه غا پښتو کې دی او زموږ موږ مین کریکټر راهول دیو چې ویلن رول کړی دی هغه هم پښتو خبرې کوي نو نورم کېدل خو دوی د عمر په کار واچي څومره وي نو زلته وسی ما یو بل خبره د موبایل کې ریاست څنګه شتاو لیدل تاسو سویډنۍ فلم جوړو چې هغه کې ډېر پښتو نو ډېر داری پښتو مشته هر ژبه کې چې کوم فلم په وطن وي چې ژبه استعمال شي کې ډېر صحیح جوړ کیږي. وتسلیدل تاسو اوسېږئ په سویډن کې نو کله چې شوټینګ لپاره هند ته ځئ یا یو بل هیواد ته بیا د دې مصارف څنګه کیږي؟ موچا هر وخت همیشه چې کله فلم دوی سره کنټراکټ لیکو نو داغه نه مخته ز خپل منیجر لرم په بمبئی کې نو هغه ټول اکټر ماستر چې خرڅونه دي مصرفونه دي د په کمپنۍ دي هغه موږ د کورنر د مال خپل کورنر تاک بیرته چې خپل کور تراشم مثال تایرا کې ټیکټ هوټل خرڅي مړې هغه ټول کمپنۍ باندې همیشه. مثلا په ډیر زیات وخت تاسو په کوم فلم کې هندستان کې تیر کړی یو څومره وخت ده؟ ما چې غونډه زیات وخت هندستان کې تیر کو هغه پانی پات وو ځکه چې پانی پات ټول موږ په هندستان کې جوړ کو هغه په بمبئی کې وو او په جیپور کې وو زه پانی پات تقریبا 3 شډیل کې وم 3 ورا هغه فلم تقسیم شوی و اول ور کې موږ څلويش ورځې شوټینګ وو دوم ور کې تقریبا 22 شو خاورس کې وو او دریم ور چې وو بیا د بینګ تلور چې اواز بیرته ډکو نو زه تقریبا د نیمه میاشتې ویب چې د پانی پات لپاره نور فلمو ته زما او ځنې شوټینګ په انډیا کې وی ځنې شوټینګ انډیا نه بهر وی یا اچھے چې ماليزیا تایلند روسیا دوزه کې अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर जबराना ज़ुल्म कब्जा किया. آیا تاسو د افغانستان سینما سره هم په دې ټول د فعالیتونو کې چې لرلې همکاري درلودله مثلا هلته له افغان فلم سره؟ تر اوسه ما کوم افغانانو فلم خلک سره کار نه دی کړی تر اوسه امید لرم چې وخت پر راشي چې خپل افغانانو لپاره خپل افغانستان لپاره چې شي کار وکړو خوندو. او آیا د سویډن سینما یا د سویډن لکم تلویزیون سره هم کار کوي د سویډن په ژبه د غوي لپاره؟ سویډن کې ما ډېر دوی د سینما سره ډېر کار کړی او کومه سره خایم دلته ما کمرشل چې وته اډ غره هغه شوټ کړی دی او دوه فلمونه مې سره شوټ کړی ته سره شي نه دي خو شوټ کمپلیټ شوی او بل روان دی یغه علاوه د مخبل یو فلم دی چې ان شاء الله آینده وخت کې بازه خپل جوړو ما خپل نیت مې چې خپل ډایرکټ ما کار روان دی خو وخت نسی هغه ډېر شاکي سای د فن وو کې ان شاء الله آینده وخت کې به خبرې وکړو خو ما سه سویډن سره ما سره ډېر کار کړی کمرې سره مو سره یم به خالی کمرې کې نه دا فلم کې تاسو نه خپل نقش نه لري؟ زیات نقش نه لرم زه خپل ډېر کوم د کیسې ما نږدې مخبل ده ما کوم چې سره ته جوړ کړی هغه کیسه کې مخبل کیسه جوړ کړی چې اصلي موږ افغانان چې اروپا ته راغلي یو سره کم یو وطن کې سره کم حالات د ژبې مشکل زندگی مشکل الوادو مشکل دا باندې شسته یو فلم ان شاء الله جوړو. او په کومه ژبه باندې دی؟ دا په سویډني او پښتو د کې ډیالوګونه غونډه چې کوم پښتو سنې چې دی غون پښتو دي او نور چې سویډنیانو سره ګډ د سویډني ماحول کې هغه په سویډني ژبه. اکبري صاحب که څوک غواړي د هندستان په څیر یو سینما کې کار وکړي او استعداد مولري اما د لار ورته نشي موندلای کار کولای شي خو
لار باندې نه پويږي چاره باندې نه پويږي خپل دا کار سخت دی یا آسان دی که خپل تجربه لمخي وای څه شی پکې ډیر مهم دی څه خبره ده شوق شپن کی چې څوک د اکټینګ شوق ولري او ځان کې د جرأت ولري چې زه دا کولای شم دغه لپاره خوان کې خو خوري او هغه مهنت هم ډیر غواړي او هغه د دې چې دغه لپاره بودي لانګویج اکټینګ کې خو بل ژبه دا بل بودي شوريزي صورت بل رقم وي دا شان به سړيز دا وي ژبي به دا وي اکټینګ به کړي وي او یو ځای نه وړ شته ځای نه شروع کیږي یو خو ډېر سخت وي چې څوک لار شي او ډایرکټ یو غټ فلم کې کار وکړي لکه څنګه چې مخته ته ما خپل پښتنه وکړه ولا سکاله ما وخت ورکړی ولا سکاله وخت ورکول یو شي ته ډېر عمر دی خو چې یو شای کار وکړي اخر یو ځای ته رسېږي مهنت ډېر پکار دی څه فکر کوئ تجربه هم زیاته کړي شناخت مسلري په کمپنیو کې لوی رولونو ته شرایط آماده نه کی تاسو سره دوستان مو شرکتونه ما اوس ان شاء الله د نږدې وختو کې ډېر شي فلمونه روان دي چې یو فلم ما اوس هندستان سره جوړ کړی هغه کې ماډر غټ رول دی او ډېر شیسته رول دی لکه څنګه چې مخته ته ویلې ویلن رول نه دی یو ډېر افغاني رول دی ډېر شیسته درون رول دی او یو بل فلم هم دی چې هغه کې زه پولیس افیسر یم پولیس افیسر ډېر هغه یو رقم پولیس افیسر وی چې ایماندار سخت دماغ والا او کړه چې ورته وایي هغه رول وبوم هغه ډېر شیسته کہانی او ډېر شروعونه دي ډوړه ان شاء الله فلمونه ډېر غوړ راځي ان شاء الله خداحافظ میری دوست خداحافظ بول